سلام ګرانو دوستانو، هیله ده چې ښه اوسئ. لیدونکو د خوراکي مرستو یا فوډ سټامپ او یا هم ای بي ټي وضاحت او د غوښتنلیک طریقې باندې خبره کوو ګرانو دوستانو، چې دا ای بي ټي څه شی دی او غوښتنه ورته څنګه وکړو. نو نن به درسره یو مهم معلومات شریک کړو چې دا نو موږ او تاسې پوهېږو چې دلته د ډېرو خلکو ضرورت دی او په دې باندې باید پوه شي. هغه دا چې د خوراکي مرستو یا فوډ سټامپ پروګرام څه شی دی، څنګه ورته اپلای کیږي او څنګه کولی شو چې یو غوښتنلیک وسپارو تر څو دغه کارت ترلاسه کړو. دا پروګرام عموما د غریبو او کم عاید لرونکو کورنیو لپاره جوړ شوی دی. په دې پروګرام کې حکومت خلکو ته هره میاشت یو خاص مقدار خوراکي مرستې ورکوي تر څو وکولی شي خپل خوراکي اړتیاوې پوره کړي. درنو دوستانو، دا مرستې د بانک کارت یا د برېښنایي کارت له لارې ورکول کیږي. دې کارت ته د ای بي ټي نوم هم ورکول شوی دی. ګرانو دوستانو، کله چې دغه مرستې درکړل شوې نو تاسې کولی شئ د دې کارت نه په پلورنځیو کې د خوراکي توکو اخیستو لپاره ګټه واخلئ. خو باید یو خبره په یاد وساتئ چې له دې کارت څخه یوازې د خوراکي توکو لپاره استفاده کیدلی شي، لکه ډوډۍ، وریجې، غوړي، شیدې، سبزي، میوه او داسې نور هغه څه چې هغه د انسان ضرورت دی د خوراک لپاره، نو دا پرې اخیستلی شئ. خو عموما دا کارت د کالیو، د صابون، سګرټ، تیل او یا د تیارو خوړو او هغه څه چې هغه په هوټلونو کې تیار خرڅېږي، دا په دې کارت باندې نشئ اخیستلی. یوازې هغه خوراکي توکي چې هغه په کور کې تاسې ته استفاده کولی شئ، پخولی شئ، خوړلی شئ، د هغې لپاره استعمالیږي. اوس راځئ ووایو چې څوک کولی شي چې دا مرستې ترلاسه کړي. که ستاسو عاید کم وي او تاسې د امریکا تابعیت لرئ یا دایمي اقامه لرئ یا په قانوني ډول دلته ژوند کوئ، نو ممکن دا مرستې ترلاسه کړئ. په ځینو مواردو کې مهاجرین هم کولی شي چې اپلای وکړي، خاصتا که ماشومان یا زړو کسانو سره ژوند کوي. دا مرستې عموما د ایالت لخوا اداره کیږي، نو دا به کتل کیږي چې تاسې په کوم ایالت کې اوسیږئ او د کورنۍ ټول غړي څو کسان دي او عاید مو څومره دی. راځئ ووایو چې څنګه ورته اپلای کولی شو. د غوښتنلیک لپاره تاسې کولی شئ چې خپل ایالتي دفتر ته لاړ شئ او یا هم د هغوی د ویب پاڼې له لارې انلاین اپلای وکړئ. که چېرته هلته لاړ شئ نو په دفتر کې به له تاسو نه د کورنۍ د غړو شمېر، د عاید اسناد، د کرایه معلومات، د بانک حساب معلومات او نور اړوند اسناد وغوښتل شي. کوم کسان چې نشي کولی په خپله اپلای وکړي نو هغوی کولی شي د مهاجرینو د مرستو اداراتو ته لاړ شي، نو هلته به ورسره هغوی مرسته وکړي او د هغه برخې ته به ورته اپلای وکړي. کله چې تاسې اپلای وکړه نو عموما دا پروسه له یوې تر یوې نیمې میاشتې وخت نیسي، او که چیرې ستاسې غوښتنه ومنل شي نو تاسې ته به یو کارت درولېږل شي او هره میاشت به مرسته درته انتقالېږي. ګرانو دوستانو، یو مهمه خبره دا ده چې هر کال باید خپل معلومات تازه کړئ. په ځینو ایالاتو کې بیا په 6 میاشتو کې او په ځینو ایالاتو کې په 3 میاشتو کې ستاسې معلومات تازه کیږي. که ستاسو عاید زیات شي یا د کورنۍ وضعیت مو بدل شي نو باید خوراکي مرستو دفتر ته خبر ورکړئ. د غلطو معلوماتو ورکول کولی شي ستاسې مرستې بندې کړي او یا هم قانوني ستونزې درته جوړې کړي. نو دوستانو، تل هڅه وکړئ چې رښتیا او کره معلومات ورکړئ. نو په پای کې به دا ووایو دوستانو چې دا پروګرام د هغو خلکو لپاره دی چې واقعا اړتیا ورته ولري. که تاسې یا ستاسو خپلوان د خوراکي مرستو مستحق یاست نو دا یو ښه اسانتیا ده چې باید ګټه ترې واخلي. نو درنو دوستانو، دلته ډېری افغانان چې نوي راغلي دي او د هغوی هغه عاید کم دی نو هغوی کولی شي چې دغې کارت څخه استفاده وکړي. خو یو شی تل په یاد ولرئ ګرانو دوستانو چې هیڅکله هڅه مه کوئ چې د دغې کارت څخه غلطه استفاده وکړئ. هغه په دې معنا چې تاسې دغه کارت داسې استعمال کوئ چې څنګه قانونا د دې استعمال بند شوی وي، یا پرې هغه څه واخلئ چې هغه قانونا د دې کارت باندې د اخیستل د هغه شیانو منع وي.
نو هیڅکله د دوکاندار څخه هم دا غوښتنه مه کوئ چې یا د دې کارت په بدله کې تاسو ته نغدې پیسې درکړي او یا هم دې باندې هغه خوراکي توکي یا غیر خوراکي توکي واخلئ چې هغه قانونا د دې کارت باندې د اخیستو لپاره مناسب نه وي او تاسو ته دا سپارښتنه شوې چې دغه کارت څخه باید په دغه برخه کې استفاده ونه شي، ځکه که چېرته تاسې کار وکړئ نو دا یو جرم دی او تاسو ته به د دې کار په مقابل کې تاسو ته هغه قانوني چلند به تاسې سره وشي او تاسې بندي کېدی هم شئ، کارت به درنه هم اخیستل کېږي او ډېرو ستونزو سره به مخ شئ. نو ګرانو دوستانو تل هڅه وکړئ چې دغه کارت سم وکاروئ او هیڅکله په دغه برخه کې درغلي ونه کوئ. نو هیله مند یم چې خپرونه درته ګټوره تمامه شوې وي او یو څه مو ترې اخیستی وي. نو تر بیا چې تر یوې نوې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم اجازه غواړم. تل خوشحاله اوسئ. خدای مو مل شه. ښه وخت.